د یو خبره ده په یو کلی کې د میټا په نوم یو کس خپلې ښځې نصیبي کینچي سره اوسېدو. د په دې کلي کې د شودو په دکان کې کار کولو. د مالک په چې کله څه کار پسې لاړلو نو د په دې وخت کې په دې پیو کې اوبه اچولې او دې نه به پیدا وچتوله او کمې پیسې به چې بچت شوې دا به په خپل جوب کې ایښودې. و یار نن خو پوره 1200 روپۍ بچت وشو چې کور ته لاړ شم خپلې ښځې ته ووایم میټا دکان بند کې خپل کور ته لاړ شي. راځه میټا راځه ما ستا انتظار کولو څونه پیسې دې راوړې. ای ښځې نن پوره 1200 روپۍ بچت وشولو. نن مې په پیو کې دونه اوبه واچولې چې سمې ویلې مې پکې وبیولې. ډېر ښه دې وکړو میټا چې په دې کلیوالو باندې سوچا پی ونه څکي. دا خلک د غوښانو د خزلو ډکو پیو څکلو اموخته دي چې صفا پی وڅکي بیا په خېټه کې موشن لګېږي. دې وجې نه ښځې زه په دې پیو کې اوبه اچوم چې تر څو څوک بیماران نشي او پیسې هم زما جوب ته راځي. بیا چې کله بله ورځ شي نو دې نه وروسته میټا خپل دکان ته راشي نو دې ته مالک ووایي ای میټا پوره 10 کیلو شوده دي دغه خرڅې کا زما د ماما خواښې مړه شوې ده زه هغې طرف ته ورځم. ای مالک ته بیل کال چې غم ونه کې ته په آرام سره لاړ شه دې مړې کره او زه په دغه شوده ټول خرڅ کوم او پیسې به ستا په غاړه کې واچوم. سمه ده میټا بیا به سبا ملاقات کوو. دا ووایي نو دا مالک دلته نه لاړ شي او میټا په دې پیو کې ښې ډېرې اوبه واچوي او بیا د دې پیو خرڅولو دپاره کیني نو په دې ټیم کې یو کسټمر دته راشي او دې ته ووایي رورجانه 1 کیلو سوچا پی راکا اوبو نه بغیر راکا چې ویس کومه چې لږه مزه راشي راته. ای زما جانمن ته بالکل فکر مه کوه زما مالک بالکل صاف سوتره شوده خرڅوي چې دغه ته اوس کې نو بالکل مزه به درکې دعا به کوې. سمه ده رورجانه 1 کیلو پی راکا. بیټو دینا د کپۍ والی او خپل کور ته روان شي چې کور ته ورسیږي. راوړه بچی زر زر پی راوړه تر کمې مې دغه چای په اور باندې ایښودې دي چې پی پکې واچوم چې چای تیاره شي. د دې مور چې کله په دې چایو کې پی واچوي نو چې وګوري دغه پی ډېرې زیاتې ناروبې وي. ډېره غلطه خبره ده بچی ما تا ته ویلي وو چې سوچا پی راوړه او تا ما ته داسې پی راوړلې چې ډېرې ناروبې دي. داسې ښکاري چې دکاندار په دې پیو کې اوبه نه بلکې په اوبو کې پی اچولې دي. مورجانې ما ته خو دې وویلو چې زما ډېرې صفا سوتره پی وي یو قطره اوبه پکې نه اچوم په دې پیو کې. دروغ وایي دا که پی اوسه دغې دکان ته واپس او خپلې پیسې تې اوس راوړه شابه. سمه ده مورجانې غوسه خو ما ته هم اوسه کې ډېره زیاته راغله زه ورځم او دا شوده ورکوم ورته. بیټو ډېر په غوسه کې دغه پی دلته نه روانې کې د ده دکان ته ورشي خو چې دکان ته ورسیږي نو د ده پی ټولې خرڅې شوي وي. او یار نورو پی اغوستو دپاره راغلی خو ډېره بخښنه غواړم دا خو ټولې ختمې شوې. زه د پی اغوستو ته نه یم راغلی بلکې تا ته دغه پی واپس کولو دپاره راغلی یم. دونه په اوبه پکې اچوې په دې پیو کې تا له شرم نه درځي ولې. ای هلو لږ په آرام سره خبرې کوه. میټا په ډېر اوچت اواز باندې خبرې نشي برداشت کولی او بله خبره دا چې تا په دې پیو کې خپله اوبه اچولي دي او اوس الزام په ما باندې لګوي دا ډرامې دې بند کا. ته دروغ وایې تا ما باندې د اوبو ولا پی خرڅې کړي دي زما پیسې ما ته واپس کا. زه لاړ شه ستا په شانتې ډېر غلي دي فرډیان موږ سره دوکې کولو دپاره. زه لاړ شه دلته یو پیسه هم نه درکوم شابه روک شه. بیټو په غوسه کې دلته نه لاړ شي او ځان سره سوچ کوي یاره دا خو زه ځان سره او دې کلیوالو سره دغه زیاتې نشم برداشت کولی. زه د دې پیو دکان ولا مالک ته ورځم او دې ته دغه ټولې خبرې کوم چې داسې ډرامې روانې دي. بیټو د مالک کور ته ورشي. لکه څوک او زما کور ته څنګه راغلی؟ کاکا یو ډېر ضروري کار دپاره راغلی یم تا پسې. څه ضروري خبره ده ووایه. کاکا زه ستا دکان ته راغلی وم پی مې واغوستلې خو ستا ملازم په ما باندې د اوبو ولا پی خرڅې کړې. دا ته څنګه بکواس کوې؟ هغه زما ډېر وفادار ملازم دغه داسې کار نشي کوله. دا به ستا کومه چلکي وي زما د دکان بدنامولو دپاره. کاکا جي زه بالکل دروغ نه وایم. هغه په ما باندې د کپۍ خرڅې کړي دي چې په کومو کې اوبه یې اچولې وې. که ته یې نه منې نو ما سره لاړ شه ویې ګوره. د خپله خوله دې بند که او دلته نه لاړ شه. زه د خپل ملازم په باره کې بله یو خبره هم نشم اورېدلی پوه شوې په دې خبره. بیټو په خفګان کې دلته نه لاړ شي. ته په خپل ملازم باندې لږ شانتي نظر وساته کیدای شي دا لږ صحیح خبره کوي.
ښځې اوس خو جنازې ته ورځو، د شابه ناوخته ده، بیا به سبا ته ګورم. دا دواړه بیا دلته نه لاړ شي، خو چې کله بله ورځ شي میټا او د ده مالک بیا په خپل دکان کې کینی او میټا د ده تللو انتظار کوي چې په دې ټیم کې مالک ورته ووایي سوشو میټا ته لږ په خفګان کې ښکارې. یار مالک ما ته داسې ښه نه ښکاري چې ته دلته کې پی خرڅوې، ته لاړ شه کور کې آرام وکړه، زه به دکه ټولې پی خرڅې کوم او پیسې به ستا په غاړه کې واچوم. نه میټا زما زړه کوي چې نن زه خپله پی خرڅې کوم. مالک ولې د خپل عزت جنازه وباسې؟ زه درته وایم چې داسې ښه نه ښکاري، ته کور ته لاړ شه، زه به دکه پی خرڅې کوم. نو په دې وخت کې یو ګاک راشي، ته د انسان بچی جوړېږي او که نه؟ ستا دوکان نه مې پی اخیستې وي، دونه ډېرې اوبه دې پکې اچولې وي. ګیر ورجانه ستا په سترګو کې به خپله اوبه شوي وي، ځکه درته په پیو کې دونه اوبه ښکاري، کني زمونږ پیو کې اوبه نه وي. بکواس بند کا، پرون ما تا نه دکه پی وړې وې او دونه ډېرې اوبه دې پکې اچولې وې، ما ته دې ګنده پی راکړې وې، ما ته خپلې پیسې راکوه، آینده دپاره تا نه پی بیا نه الم. میټا پرون یو هلک راغلی و زما کور ته، ما ته شکایت کولو چې په پیو کې اوبه اچوي، هغه بالکل رښتیا خبره کوله. روکشه زما د دوکان نه چې بیا رانه شي. مالک دا تا ما سره ښه ونه کړلو، خو یاد ساته زه به د خپلې بېزتۍ بدله ضرور د نه عالم. دا ووایي نو میټا دلته نه لاړ شي او خپل کور ته راشي، نو خپلې ښځې ته دکه ټولې خبرې وکړي. میټې تا کې دونه عقل نشته، د پیسو جوړولو دپاره دې په شدو کې دونه اوبه اچولې چې زمونږ هر څه رسوا شولو. ښځې ته فکر ولې کوې؟ ما سره یو ډېره زبردسته آیډیا ده، ته بس ګوره زما کمال ته. میټا بازار ته لاړ شي او په بازار کې یو خره والي او کور ته یې راولي، په کور کې وتړي. میټې دا خره دې ولې راوستله؟ ښځې غوګانې ډېرې زیاتې قیمتې دي، هغه مې نه شو اخیستی، دې وجې نه مې خره واخیستله، د دې پی به خرڅوو او ښه پیسه به ګټو. وا یار میټې آیډیا خو دې ډېره زبردسته واسته، ځه شابه اوس دې خرې نه پی وباسه. بیا دوی دې خرې نه پی وباسي او بیا میټا دکه پی یوسي، په کلي کې د بازار ریټ نه په ارزان ریټ باندې په خلکو باندې خرڅوي. خلک دکه پی ډېر ښه په شوق سره آلي. د میټا د مالک دکان ته یو ګاک هم نه راځي. څه مصیبت ته، نن خو دکان ته یو ګاک هم رانغلو، الن کې زه خو دکه پی هم خو سوچا پی خرڅومه. نو په دې وخت کې یو کس په دې لاره باندې تیریږي، نو دا ورته ووایي یار سیټ جی راشه، نن ولې ته پی نه الې خپلو بچو دپاره؟ نه نه رورا، نن زما کور ودانې میټا نه ښې سوچا پی واغستلې او هغه هم په ډېر ارزان قیمت باندې، ته خو په ډبل ریټ باندې خرڅوې. چې دا واوري نو دې نه وروسته دکه مالک ډېر زیات پریشان شي چې دا اخر کمه نه راوړي دکه پی. دا میټا دون ارزانې دکه پی څنګه خرڅولی شي؟ په دې کې خو ماته څه ګډبډ ښکاري. نو میټا دکه پی ټولې خرڅې کې واپس کور ته راشي. وګوره ښځې نن موږ څومره پیسې وګټلې، زړه مې خوشحال شولو، دا ماته خره نه بلکې د سونې غر ښکاري، غر. آی لو یو میټې، وګوره ما نن نور څوره ډېرې پی وویستلې، دا یو څه خرڅې کا. وباسه وباسه ښځې نورې پی وباسه. نصیبه بیا نورې پی هم د خرې نه وباسي او دوی ډېر زیات خوشحال وي چې د دوی خو ورځې بدلې شولې. بیا میټا دکه پی دلته نه روانې کی بازار ته چې په لاره کې ورسره د بیټو مور میلاو شي. نو میټا ورته ووایي مورجانې چېرته ځې ته؟ بچې د پی اخیستو دپاره دوکان ته ځم. مورجانې چې میټا ژوندی وي تا ته دوکان ته د تلو ضرورت نشته، ما سره پی شته دي، ښې سوچا پی دي او ارزانې هم دي، وایه څومره پې پکار دي؟ بچې 1 کیلو پی راکه. دې نه وروسته میټا دته پی ورکي او بیا میټا دلته نه لاړ شي، د بیټو مور هم دلته نه لاړه شي کور ته. میټا چې کله واپس په لاره باندې راځي نو چې واوري نه دته دلته کې د خرو اوازونه په راتللو شي. دا د خرو اوازونه چېرته نه راځي؟ دا چې لږ وړاندې لاړ شي نو دته اکه خلک ټول په نظر باندې راشي، چا چې دنه د خرې شودۍ اغوستې وي نو دوی ټول د خرو په شانتې نړیږي. میټا چې دا وویني او مای ګاډ، دکه د خرې شودو خو په خلکو باندې الټا اثرات وکړو، ټول د خرو په شانتې اوازونه وباسي. میټا تخته دلته نه تخته. میټا دلته نه کور طرف ته روان شي، خو په لاره کې چې څوک هم دا ویني نو دوی ټول د خرو په شانتې اوازونه وباسي. میټا ډېر زیات حیران شي. بل طرف ته بیټو چې کله کور ته راشي
دا سمورجانې تا خو ټولې پیس کلی دي، اوس به زه چای په څه کې پخوم؟ مورجانې دا په تا باندې څه وشولو؟ ته د خرې اوازونه ولې وباسې؟ دا ضرور هغه دوکان والا د خرې شودې خرڅوي، زه خو هغې ته ورځم. بیټو ډیر په غوسه کې دلته نه روان شي او دې دکان والا ته ورشي بیا دته ووایي شرم کول پکار دی تعالی، لږ شانتې پیسو دپاره د خرې شودې خرڅوي او ستا د دې شودو په وجه باندې نن سبا زما مور د خرې په شانتې اوازونه وباسي. نو دکان والا پوه شي. ها اوس پوه شولم چې میټا دا کمې پی خرڅوي په تا باندې. څه مطلب دا چې ستا مور باندې او په دې کلي والا باندې میټا چې کمې پی خرڅوي نو هغه د خرې پی ور باندې خرڅوي، د دې وجې نه دکه خلک اوس د خرې په شانتې اوازونه وباسي. په دوره ټیم کې دا نور خلک هم د دې دکان ته راورسیږي نو دوی ټول د خرو په شانتې اوازونه وباسي. دا وګوره دوی ټولو د خرې پیس کړي دي، د هغې وجې نه د دوی څه حال شوی ده. راځئ چې ورځو د میټا کور ته. دوی بیا دې نه وروسته دلته نه روان شي د میټا کور طرف ته. دوی چې کله د میټا کور ته ورسیږي نو ټول د خرو په شانتې اوازونه وباسي. نو نصیبه کینچي چې دا واوري هاي میټې څومره پیسې وګټلې چې دونه ډېرې خرې را روانې کړي دي. نصیبه چې کله شاته وګوري نو شاته ټول د کلي خلک دته ولاړ وي. ها د دې خرې پی خرڅوي تاسو، میټا چرته ده؟ نورجانه میټا پی خرڅوي او اوس به د راتلو والا وي رابه شي. را پرېږده چې راشي، موږ هم دغې انتظار کوو دلته. په دونه وخت کې میټا هم دلته راشي. راځه میټې راځه، د خرې پی دې خرڅې کړلې؟ ها کمې د خرې پی؟ ما خو د غوا پی خرڅې کړلې او راغللم. ها د غوا پی دې خرڅې کړې راغلې؟ ها شابه دې دواړو ته دکه د خرې پی وسکئ ورباندې. میټې وی منه کنې دا به مونږ باندې د دې خرې پی وسکې او بیا به مونږ ټوله ورځ د دې خرې په شانتې اوازونه وباسو. ها رورجانه ما نه غلطي وشوله، ما معاف کا. زه به همیشه دپاره بیا په دې پیو کې هېڅکله اوبه نه اچوم او نه به بیا د خرې پی خرڅوم. غلطي دې وکړه نو سزا خو به تاله میلویږي. شابه دوی دواړو ته دکه د خرې پی ورکئ او بیا یې په دې خرې باندې کېنوئ چې ویې ګرځوو. بیا د کلی خلک دوی باندې دکه د خرې پی وسکي او بیا ورته مخونه تور کی، په دې کلي کې ورله چکر ورکي. که زمونږ ویډیو ستاسو خوښوي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کامنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.